سلامونه نیکې هیلې احترامات قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو په دې امید یم چې جوړ روغ او صحت کالي به هم ورتني خوږو دوستانو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې موږ د کمپیوټر هغه برخې چې په کمپیوټر کې ډېرې مهمې وي او خامخا یو څوک په ورځني ژوند کې هغه برخو ته اړتیا لري چې دوی نه پوهیږي یا هم دوی تر اوسه یا کمپیوټرونه نه وي اخیستي وي یا هم کوم نور مشکل لري دوستانو دغه ځای کې زه تاسو ته یو څو لنډې لنډې ویډیوګانې د هغې باره جوړوم چې کوم ځایونه یې مهم وي نو دوستانو که چېرته بیا هم ستاسو انتخاب و چې کمپیوټر له سره راته پیل کړه نو زه به بیا کمپیوټر د سره درته پیل کړم لومړی اساسي برخې به درته ووایم نو دوستانو لومړی راځو تاسو ته مې نن دغه د سکرین باندې کوم فولډر یا کوم بل شی چې وي د هغې پټول یا هم هایډ کولو طریقه راوړې ده چې د ما تیر پوسټ کړی و چې د څه په موارد په کمپیوټر کې طریقه ویډیو جوړه کړمه نو زیاتره دوستانو دغه غوښتي وو چې څنګه موږ په د کمپیوټر په ډرایو او همداشان یا هم په ډیسکټاپ باندې یو گیم یا هم یو فولډر هایډ یا پټه کړو نو دوستانو راځو ویډیو ډېره نه ځنډوو ویډیو پیلوو خو د ویډیو مخکې له تاسو څخه یوه یادونه کوو که چېرته مو زموږ دغه یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب نو لومړی دغه زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او څنګه د بیل نښان ورسره ووایئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو دمخه تر تاسو در ورسېږي نو راځو دوستانو ویډیو باندې پیل کوو دوستانو تاسو ګورئ دغلته زما په سکرین باندې دغه یو ډاکومنټ دی نو زه غواړم دوستانو چې تاسو ته د زده کړې په خاطر دغه د سکرین څخه ورک کړم بلکې ډیلیټ په دغه نه وي یوازې به ستاسو په سکرین باندې پټ شوی وي زیاتره دوستان دلته ګیمونه میمونه انسټایل کړي بیا هغه غواړي چې د خپل کوچني ورونو څخه یې پټ کړي په سکرین تر څو هغه خپل وخت پرې ضایع نه کړي نو دلته راځم په دغه باندې کلیک کوم رایټ کلیک کوم دوستانو دلته تاسو له هغې وروسته پراپرټیز ته راشئ نو تاسو به له هغې وروسته دلته دغه هایډن باندې کلیک وکړئ نو تاسو یې دلته بیا اپلای کړئ کله مو چې اپلای کړه دوستانو نو دلته به تاسو بیا راشئ په اوکې باندې به کلیک وکړئ له هغې وروسته تاسو وګورئ دلته اوس هم لږ لږ لیدل کېږي له هغې وروسته به دوستانو تاسو راشئ کنټرول پینل ته کله چې دوستانو کنټرول پینل ته راغلی دلته به تاسو وغواړئ فولډر آپشن دغه دی دوستانو په دغه باندې به کلیک وکړئ له هغې وروسته به دلته تاسو ویو ته راشئ کله چې ویو ته راغلی دوستانو تاسو به دلته دغه ځای کې ډونټ شو هایډن فایلز فولډرز او ډرایو چې نه دې ښکاره کېږي هغه پټ شوي فیلونه فولډرې یا ډرایوونه دوستانو تاسو به دلته په دغه باندې کلیک وکړئ او را به شئ دلته اپلای به یې کړئ له هغې وروسته به راشئ دلته اوکې باندې به کلیک وکړئ تاسو دوستانو وګورئ زما په سکرین باندې هغه ډاکومنټ له منځه لاړو اوس دوستانو دلته بیا هم پوښتنه پیدا کېږي چې څه ډول موږ هغه ډاکومنټ چې کوم موږ هایډ کړو هغه بیرته را پیدا کړو نو دوستانو هغه هم سمپل طریقه ده راځو دوستانو همدغه کنټرول پینل ته کله چې کنټرول پینل ته راغلو دوستانو له هغې وروسته دلته فولډر آپشن ته راځو دلته فولډر آپشن موږ غواړو دغه ځای کې فولډر آپشن ووهو کله مو چې دغه ووهلو له هغې وروسته ویو ته راځو کله چې ویو ته راغلو دوستانو همدغلته بیا راځو شو هایډن فایلز فولډرز اینډ ډرایوز همدغه بیا وهو او بیرته دغه شو یعنی ښکاره کوئ دغه پټ شوي فیلونه فولډر یا هم ډرایوونه دلته په اپلای باندې کلیک کوو او دلته یې اوکې کوو دوستانو تاسو دلته وګورئ هغه خړ دی خو راغی نو دوستانو دغه ډیره اسانه او یوه زبردسته طریقه ده چې موږ تاسو ته وړاندې کړه وګورئ دوستانو دلته بیا همغه ځای ته به راشئ تاسو طریقه ولیده بیا به دا بیرته خپل برابر شي دوستانو تر بلې دغسې ویډیو مو په پاک رب سپارم ښې چارې ښه وختونه ولرئ